پاکستانی ځواکونو د کونړ ولایت زیات شمېر سیمې نیولې دي. سلام، تازه خبر ته ښه راغلاست. زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. د تاند تازه خبر له مخې پاکستانی پوځیانو د کونړ په سیمو بریدونه پیل کړي او د دې ولایت سرکاڼو ولسوالۍ ته راوختي دي. د دغه ولسوالۍ اوسېدونکي وایي پاکستانی پوځیانو د دوی پر کورونو او کلیو ته سپکو او درنو وسلو ډزې پیل کړي دي چې له کبله یې یو شمېر خلک یوبل شوي او مالي تاوانونه وراوښتي دي. له دې سره یو ځای د پاکستان پوځ له هغه اغزن سیم څخه چې دوی په خپله نصب کړی د کونړ لوري ته راوښتي او افغانستان په خاوره کې په برقي ارو ځنګلونه وهي. د سرکاڼو د اوسېدونکو په وینا د پاکستان له لوري په ډزو کې 2 تنه ټپیان، لسګونه څاروي وژل شوي او د خلکو کورونه زیانمن شوي دي. د سیمې اوسېدونکي د اغزن تار څخه دېخوا د پاکستاني پوځ د راوښتلو شهادت ورکوي او وایي پاکستان د ازل په نوې لوبې سره غواړي نور هم وړاندې د کونړ ځینې سیمې خپلې کړي. پاکستان د 2010 میلادي کال راهیسې ډیورنډ کرښې ته نږدې د کونړ پر ولسوالیو د درنو وسلو ډزې کوي چې له کبله یې په تېرو کلونو کې زرګونه کورنۍ د خپلو مېنو پرېښودو ته اړ شوي دي. پر کونړ واکمنو طالبانو تر اوسه پورې د پاکستاني ځواکونو د حملو په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه مو خپل نظرونه سره شریک کړئ. دا وه د دې مهال ویډیو. تر نورو ویډیوګانو زموږ چینل سره اوسئ. تر بیا